بله اهم مسله چې تعلق ساتي هغه ده چې کومې زنانه باندې د استحاضې د بیماري د رګ د وینې پرې راځي په وخت د دې طریقه یاده کوي چې کله یو زنانه باندې همیشه بیماري د دې یو څو مرتبې دي دا به څه د ام حبیبه رسول صلی الله علیه وسلم د خصفه خبره وکړه چې یا رسول الله په ما باندې استحاضې د وینې راځي هوار وخي نو زه به څه کوم فامرها ان تغتسل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې غسل کوه فکانت تغتسل لكل صلاه هغې به هر مانځه لپاره غسل کوه دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی دلته مسله دا ده چې هغې به غسل کوو هر مانځه ته دا طریقه یاده کوي چې کله یو زنانه باندې همیشه بیماري د دې یو څو مرتبې دي دا به څه کوي صبر کوي په دې باندې لازم دا دي چې هر مانځه لپاره به اودس چاردام کوي لکه مخکې حدیثونه تېر شوي هر مانځه لپاره اودس چاردام لکه مازدیګر لمونځ کوي چاردام به وکړي ماښام لپاره چاردام او دا مسله د هغه چا لپاره هم ده چې چا نه د میچازو قطرې ځي په مخ یا د چا نه هوا وځي یا بله بیماري شي په مخه د اودس ماتېږي هغه ټولو دا مسله ده څنګه چې دې زنانه دا مسله ده هر مانځه ته به اودس چاردام کوي په دې باندې به فرض لمونځ وکړي چې ورسره نفل کې هغه دې وکړي تلاوتونه کې هر څه چې کوي ودې کړي بیا چې بل مانځه وخت راغی او بل لمونځ کوي نو بیا به اودس کوي یو طریقه ده دویمه طریقه حدیثونو کې دا ښویې شوې ده چې دا دې غسل کوي هر مانځه او دا ګران کار دی او لازم نه دی درېیمه طریقه دا ښویې شوې ده چې دوه مونځونه به یو ځای کوي د دې لپاره به غسل کوي نو څو غسلونه پرې راځي درې ماښام ماسخوتن یو ځای کوي او ماسپښین او مازدیګر یو ځای کولی شي دا مسله ډېرو ځوانانو ته نه ده معلومه ځکه چې موږ د دین نه لرې یو نو دا د هغوی دپاره اسانتیا ده خو دا دوه مونځونه به څنګه یو ځای کوي دا داسې نه وي څنګه چې سفر کې یو ځای کوي چې هر ټیم وکړو نه د اولنی مونځ به اخرني وخت له راولي او دا دویم مونځ به په اولني وخت کې وکړي دواړه جمع شو لکه ماسپښین د مانځه وخت ختمېږي که نه د اخري وخت کې به دا کوم مونځ وکړي ماسپښین ورپسې به مازدیګر نو چې دوه مونځونه یو ځای کوي نو بیا به څه کوي بیا به غسل کوي او که هر مونځ جدا کوي نو بیا اودس چاردام پې لازم دی هر مانځه لپاره اودس چاردام دا لازم دی دې سره بله اهمه مسله چې تعلق ساتي هغه ده چې کومې زنانه باندې د استحاضې د بیماري د رګ د وینې پرې راځي په وخت دا داسې نه ده څنګه چې زنانه باندې د حیض بیماري راځي دا به روژه نیسي دا به مونځ هم کوي دا به مونځ هم کوي دا به روژه هم نیسي دا اعتکاف هم کولی شي دا د قرآن تلاوت به هم کوي دا د قرآن له لاس هم وروړی شي دا د تلاوت سجده به هم لګوي دا د شکر سجده هم لګولی شي او ټول عبادات به کوي لکه څنګه چې یو پاک انسان یا یو پاکه زنانه نو د حیض او دې مسله جدا ده دلته دا مسله هم ده چې د دې سره خاوند کوروالی هم کولی شي دې سره خاوند کوروالی هم کولی شي ځکه چې په حدیثونو کې رسول صلی الله علیه وسلم ځکه چې حدیثونو کې رسول صلی الله علیه وسلم د دې نه مننه نه کړې او سبحان الله صحابه کرامو د بیبیانې چې دي په دوی کې 18 زنانو مبارک راځي چې په هغو باندې دا بیماري وه 18 زنانې او د رسول صلی الله علیه وسلم نه نه دي نقل چې هغه صحابه کرامو ته ویلي چې دې زنانو نه ځان لرې ساتئ او رسول صلی الله علیه وسلم راغلی د دین د بیانولو لپاره دا نشي کېدی چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو مسله په امت کې نه هغو ته د ضرورت وي او هغه دې نه بیانوي د هغه ذمهواري او بیانول نو چې کله یو زنانه باندې د استحاضې د بیماري نو خاوند ورسره کوروالی کولی شي